د پکتیا په شنو غرونو کې د کرکټ ستره مېله د درویش پریمر لیګ درېیم پړاو سیالۍ پیلېږي. د پکتیا ځاځیاریوب ولسوالۍ ښکلي مرم سیمې میدان یو ځل بیا د کرکټ په شور او ولولو رنګینېږي. ټاکل شوې د درویش پریمر لیګ درېیم پړاو سیالۍ د 2026 کال لپاره د اتو پیاوړو لوبډلو په ګډون پیل شي. دغه سیالۍ یوازې د اتلولۍ سیالۍ نه دي بلکې د پکتیا د ځوانو استعدادونو د کرکټ مینوالو او د سپورت د ښکلا یو ستره میله هم بلل کېږي. د مرام میدان ځانګړنه یوازې کرکټ نه دی بلکې دلته د لوبغاړو د خپلو شنو غرونو، طبیعي شنو چمنونو او زړه راښکونکي چاپیریال له امله داسې منظره وړاندې کوي چې ډېری لیدونکي د نړیوالو کرکټي لوبغاړو له ښکلا سره پرتله کوي. همدا ځانګړې فضا هر کال زرګونه مینوال د سیالیو نندارې ته راکاږي. د لیګ تنظیمونکی درویش پکتیاوال وایي د دغه سیالیو موخه د ځوانو لوبغاړو ملاتړ، د کرکټ وده او د سیمې د ورزش یووالي پیاوړتیا بلل کېږي. تمه کېږي سږکال هم د مرام میدان د زړه راښکونکو لوبو ګرمو سیالیو بېسارې طبیعي ښکلا شاهد اوسي او د کرکټ مینوالو ته نه هېرېدونکې شېبې ډالۍ کړي.